سلامونه ملګرو، هیله ده روغ جوړ او د صحت په جامو کې به وئ راته. دوستانو زه بیا هم تاسو ته نن ورځ د یو نوي ویډیو سره راغلم. دغه ویډیو کې غواړم دوستانو تاسو ته د ټلګرام والیټ جوړول په افغانستان کې یا هم د نوټ کوین والیټ جوړول په افغانستان کې دروخم. دوستانو څنګه چې په تصویر کې هم تاسو وینئ، ما په خپله هم د ټلګرام والیټ جوړ کړی او همداشان 10 میلیونه نوټ کوین مې هم دې ته وډرا کړي. څنګه چې وینئ دلته ما سره نو 10 میلیونه نوټ کوین ووچر NFT داسې دا مې د نوټ کوین څخه وډرا کړي خپل دې والیټ ته. او دغه ویلیټ کې موږ دا خرڅولی هم شو، د خرڅولو طریقه مې هم جوړه کړې. راتلونکي ویډیو کې بیا درته اپلوډ کړم. اوس راځم دغه ویډیو کې صرف تاسو ته د نوټ کوین والیټ یا هم د ټلګرام والیټ جوړول او د هغې وصل کول نوټ کوین سره دا درته درښیم. او همداشان هغه ملګري چې وي نوټ کوین والیټ افغانستان کې اویلیبل نه ده یا موږ ته ایرور راکوي، مشکل راکوي، نو هغه هم ټول په دې ویډیو کې سره سمو. راځو زه ویډیو ته دوستانو، وخت مو ډېر په خبرو نه نیسم. نو دوستانو تاسو به د دې لپاره دغه ویلیټ له پلی سټور ډاونلوډوئ. سکرین کې هم عکس وینئ، ټونکیپر په نوم. ملګرو د ټلګرام والیټ جوړول په خپله داخل د ټلګرام کې نه کېږي، هلته اویلیبل نه ده په افغانستان کې. نو کوم مشکل نه لري، موږ کولی شو د هغې ویلیټ اپلیکیشن ډاونلوډ کړو او په اپلیکیشن کې موږ خپل کار روان کړو. نو دغه اپلیکیشن به تاسو له پلی سټور را ډاونلوډ کړئ. کله چې مو را ډاونلوډ کړ آواز یې کوي. نو دوستانو چې ډاونلوډ مو کوم مستقیم آواز کوي، دغه د آواز کې دی کې به اوس اکاونټ جوړول تاسو ته دروښیم او چې څنګه له نوټ کوین سره خپل ویلیټ وصل کو او دا به هم تاسو ته په ویډیو کې دروښیم. نو په تمه کېږو دا ویلیټ راواز شي. دغه دا راواز شو دوستانو. کله چې دا راواز شو تاسو دلته په کریټ نیو ویلیټ باندې کلیک واخلئ. ښه نو دوستانو کریټ نیو ویلیټ مو دلته تاسو څخه یو کوډ د ویلیټ غواړي. مثلا زه مثال په ډول صفرونه وهم، دغه دې صفرونه مې ټول وهل، نو دغه د مخې ته لاړو. نو دلته به دوستانو انیبل نوټیفیکیشن باندې کلیک کو، نوټیفیکیشن به راواز کو. دغه د په دې مو هم کلیک شو. نو په دې چې مو کلیک کوي یو څه په تمه کېږو، اوس به ویلیټ ته ننوځي او خپل اکاونټ په جوړولو به شو. نو دوستانو دغه د زموږ اکاونټ په دې کې جوړ شولو. سمه ده، اکاونټ مو جوړ شولو. چې کله جوړ شو دوستانو تاسو به دغه د سیټینګ په آپشن کلیک کوئ او دلته به دوستانو د بیک اپ آپشن وهئ. خپل ویلیټ به بیک اپ کو یا دغه 12 یا 40 کوډونه به واخلو. کله زموږ له موبایل څخه والیټ ډیلیټ شي او ورک شي نو بیا ورته لاسرسی ولرو. دلته به په دې بیک اپ آپشن بیا کلیک کوئ او دلته به لاندې کنټینیو ووهئ دوستانو. دلته خپل همغه کوډ بیرته ووهئ جوړولو وخت کې چې مو ورکړه. نو دغه دا چې مو کلیک کړو دوستانو دلته ګورئ 40 کوډونه دي لکه د ټرس والیټ په رقم. دې کوډونو نه به سکرین شاټ واخلئ. سکرین شاټ اجازه هم شته ده، دا به له ځان سره وساتئ. چې کله والیټ درنه ډیلیټ شي یا ورک شي نو کولی شئ همدې په واسطه بیرته پیدا کړئ. دلته به چیک بیک اپ باندې کلیک کړئ. نو دلته اوس تاسو څخه دوستانو وایي چې 8 عدد 9 عدد او 13 عدد بیرته ورکړئ چې بیک اپ مو کمپلیټ شي. زه راځم دغه ورکوم. ښه نو دوستانو څنګه چې وینئ ما هغه کوم توري چې دی له ما غوښتي وو هغه مې تصویر کې وکتل ومې لیکل. دا کار مو کړ ډاون آپشن باندې به کلیک کړئ دوستانو، ستاسو اکاونټ به هم بیک اپ شي. نو دغه د بیک اپ هم د دې کمپلیټ شو. یعنې زموږ اکاونټ که کله له موږ دا ویلیټ ډیلیټ شي یا موبایل ورک شي کولی شو بیرته د همغه 40 تورو په واسطه خپل اکاونټ را پیدا کړو. نو دغه د دوستانو دا خلاص شو او والیټ مو جوړ شو. اوس به دا څنګه له نوټ کوین سره وصلو. نو اوس به موږ خپل ټلګرام ته لاړ شو او د نوټ کوین روبوټ ته به لاړ شو. ښه نو دوستانو خپل نوټ کوین روبوټ به راواز کوي. دلته ګورئ څو آپشن دي. د ټریډ په آپشن باندې به کلیک واخلئ او دا به اوس موږ وصلو د خپل ویلیټ له نوټ کوین سره. دلته به دوستانو تاسو راشئ په دغه نوټ کوین ویچر آپشن باندې به کلیک واخلئ دوستانو. دلته اوس موږ ته وایي چې کولی شو له دې برخې خپل ویلیټ وصل کړو. دلته به په کنټینیو آپشن باندې کلیک واخلئ دوستانو. او دلته ملګرو د دې لپاره چې ما سره نوټ کوین نشته دی، دا اکاونټ مې نوی جوړ کړ صرف د همدې لپاره چې تاسو ته وښیم. نو تاسو سره چې 10 میلیونه نوټ کوین وي دوستانو، بیا له دې څخه مخکې تاسو ته د ویلیټ کنیکټ آپشن راځي چې هلته تاسو د ویلیټ کنیکټ باندې کلیک کړئ. نو ټونکیپر اپ به ورته بیا انتخاب کړئ. چې کله همدغه خپل ټونکیپر اپ انتخاب کړئ ډایرکټ ستاسو ویلیټ ته ننوځي او ستاسو ویلیټ وصلېږي. نو څنګه چې مو دوستانو په همدې طریقې سره کولی شئ خپل ویلیټ د نوټ کوین سره وصل کړئ. نو البته دې کار لپاره تاسو باید حد اقل 10 میلیونه نوټ کوین په خپل ټلګرام نوټ کوین بوټ کې ولرئ او بیا راشئ په همدغه نوټ کوین ویچر آپشن کلیک کړئ. بیا دلته تاسو ته خپل آپشن راځي چې خپل ویلیټ وصل کړئ. نو کله چې تاسو خپل د ویلیټ په وصلولو کلیک کړئ بیا دلته تاسو ته ډېر ویلیټونه وازیږي. تاسو بیا همغه ټون اوپن لینک باندې اول کلیک وکړئ، بیا ټونکیپر اپ باندې کلیک وکوئ. نو ستاسو ټونکیپر والیټ به وصل شي. بیا کولی شئ په اسانۍ سره خپل ټوکن ولېږئ ویلیټ ته. نو دا چې څنګه خرڅېږي په هغې به موږ راتلونکي ویډیو تاسو ته جوړه کړو. نو دغه زموږ ویډیو هیله ده د خوښې وړ مو ګرځېدلې. نور تاسو په خدای